السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه یم احمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټکنالوژي. زه غواړم چې نن تاسو ته د موبایل یو داسې لاک در وښایم که تاسو دغه لاک خپل موبایل ته ورکئ او بیا څوک ستاسو موبایل کولاوئ نو هغه به په دې هم نه پوهیږي چې ستاسو په موبایل باندې څه قسم لاک دی او څنګه کولاویږي. یعنې تاسو به د خپل موبایل لاک سکرین باندې خپل تصویر ولګوئ او هغه تصویر ته به لاک ورکړئ. که څرنګه چې ما د خپل لاک تصویر باندې یعنې خپل لاک سکرین باندې دغه تصویر لګولی دی او دې سترګو ته مې لاک ورکړی. زه چې کله دغه دواړه سترګې کلیک کړم بس دې سره زما د موبایل لاک ختمیږي او زما موبایل کولاویږي. که تاسو هم غواړئ دغسې لاک خپل موبایل ته ورکئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په ټول سیسټم باندې پوه شئ او که چینل مو نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو ته راشي. نو تاسو به خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کئ. چې پلی سټور مو کولاو کو نو دلته به تاسو دغه سرچ ځای کې سرچ کئ ټچ لاک سکرین. نو تاسو به ټچ لاک سکرین ولیکئ او دا به بیا سرچ کئ. چې کله مو سرچ کو نو دلته به تاسو ته ډېر اپس مخې ته راشي. په دې کې به تاسو دغه اول نمبر اپ کلیک کئ او دا به انسټال کئ. نو چې کله مو دا انسټال کو ما انسټال کړی دی نو دا بیا اوپن کئ او دلته به دغه مای فوټو کلیک کئ. چې مای فوټو کلیک کو دلته به تاسو ته بیا څو آپشنز راشي. نو په دې کې به تاسو ګیلري کلیک کئ او د خپلې خوښې تصویر به سلیکټ کئ هغه به ترې راواخلئ. چې کوم تصویر ستاسو خوښ وي او غواړئ هغې باندې کوډ ولګوئ یعنې لاک پرې ولګوئ. نو زه غواړم چې دغه زوړ تصویر باندې چې کوم تصویر باندې ما مخکې ویډیو کې هم دغه لاک لګولی غواړم په دې باندې لاک ولګوم. نو تاسو د 2 نه 4 پورې ډاټ لګولی شئ چې د مخ کومه حصه تاسو غواړئ په هغې باندې تاسو خپله ټچ کولی شئ. زه غواړم دغه سترګې واپس کلیک کړم نو اوکې به یې کوئ. دوباره به بیا هم دغه ځای کلیک کوئ او فینش به یې کوئ. نو دلته تاسو نه بیا جیمیل غواړي. جیمیل دا ریکور دپاره جیمیل دی کو د ځان نه کوم جیمیل ولیکئ هم دوی اخلي یعنې کوم دغه یې نشته دی. نو چې کله هم جیمیل لیکي ولیکو او جیمیل هم سرچ کو نو بس ستاسو کوډ به برابر شي. اوس ګورئ دغه سرچ زه دا سترګې دواړه کلیک کوم نو چې سترګې کلیک کړئ دغه وګور تاسو وکړه چې یعنې کوډ خلاص شو. نو ډېر زیات اسانه دی که غواړئ چې یعنې دغسې نورې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې نورې ویډیوګانې تاسو ته راشي. تر بلې ویډیو د الله په امان.